د ملا هیبت الله د نیولو امر او د طالبانو غبرګونونه وایي د اسرائیلو صدر اعظم او بوش غوندې وحشیان ونیسئ. جنرال موبین وایي هیواد بدبختۍ خواته روان دی. جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جزا نړیوالې محکمې هغه حکم چې له مخې د ملا هیبت الله او د سترې محکمې رئیس عبدالحکیم حقاني د نیولو امر صادر شو او ویل چې د بشر ضد جرمونه کړي. طالبان غوسه کړي چې یو شمېر غبرګونونه دلته تاسو سره شریکوو. مسلم کندوزي لیکلي دا د جرمونو نړیواله محکمه اوس په ځان ریشخندوي که په نړیوالو. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال تازه د شیخ صاحب د نیولو د امر د صادرولو غوښتنه کړې ده. زه خو داسې نه وینم چې کندهار ته ورپسې راشي. رضا مهاجر لیکلي د جرمونو نړیواله محکمه د نتنیاهو ونیسي چې په زرهاوو ښځې ماشومان او بوډاګانې ټوټه ټوټه کړل. بشار الاسد دې ونیسي چې د سیدانیا زندان قصې د اورېدلو او لیدلو نه دي. د افغان ولس قاتلان مجرمین بوش اوباما او ټرمپ دې ونیسي چې تر اوسه د افغانستان په دښتو کې د دوی د وحشتونو بیلګې پیدا کیږي. جنرال موبین لیکلي څنګه یاست یارانو، موږ بیا چیغې وهو چې امریکا د اټومي بم استعمال کړي. موږ یې کیسه کې نه یو. سړیه مه کوه، ملت نور د دغو بدبختیو توان نه لري. دا ملت یوازې د جنګولو لپاره نه دی پیدا شوی. د کبر خبرې مه کوئ کنه. هر څه به مو له لاسه وتلي وي بیا به شاته مخ نه لرو ځکه چې سرزوري کوئ خو زور هم نه لرو. یوازې د خپل ولس سره بدمعاشي کوو. د تعلیم دروازې مو پرې په زوره بندې کړي. د ملت هره خبره په مایوسۍ ځواب ورکوئ. حافظ تسکین لیکلي هغوی چې د اصلي محاکمې کولو وړ دي اوس زموږ د زعیم او مشرانو د محاکمه کولو غوښتنه کوي. په تیر 20 کاله موده کې د افغانستان د 34 ولایتونو په هره برخه کې دوی او د غرب لاسپوڅو پر مظلوم ولس داسې ډول ډول وحشتونه او ظلمونه وکړل چې په تاریخ کې ساری نه و. خو همدا درواغجنه اداره یې په وړاندې چوپه او غلې پاتې وه او یوازې د مظلوم ولس د اوښکو او وینو تویدلو څخه خوند اخیسته. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.